بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو کوربا تاسو ملګری تاسو هوست تاسو میزبان راج محمد زیب نن حاضر دی د جلالات تانا جلاله د ډیپونه ډیر خایس ول خدای پاک ورکړی دی ځکه چې د دې ډیر زیات خسته او خولي وبدي د ملګرو سره تاسو ملاقات کوم او هغه مسافر چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر او د نړۍ په ګډ ګډ کې ژوند تیروي. امید دی چې زموږ دا پروګرام هم تاسو خوښ شي ځکه چې ملکن ټي وي راغلی دی نن جلالات تانا جلاله ډیپو ته او د دې زرنګیري به تاسو ته خایو ملګرو سره تاسو ملاقات کوم. ملکن ټي وي سره اوسئ. السلام علیکم. زما نوم مدید دی او زه د اووم کلاس طالب علم یم. زما تعلق د تاڼۍ بادام بخشي سره دی او تعلیم په لحاظ سره تاڼۍ هم ډېره مخکې ده او د ښایست په لحاظ سره هم دلته ډېر سیلانیان ځکه دلته سیند دی او سیندونه دي. زما نوم سراج الحق دی. زه د تاڼۍ اوسېدونکی یم. تاڼه ډېره ښکلې علاقه ده، ډېر ښکلې غرونه دي پکې، ډېر ښکلې هواګانې دي پکې، ډېر ښه خلک دي پکې. زنګ سیند هم ډېر ښایسته دی، یخې یخې اوبه دي پکې او سیند غاړه هم ډېره ښایسته ده. تاڼۍ د غرونه د تاڼۍ خلک میلمه دوست دی او خاص کر د تاڼه کې تعلیم ډېر مخکې دی. خاص کر تاڼه کې تعلیم ډېر مخکې دی، خاص کر د میل فیمیل سایډ باندې. او د دې تاڼې نه په تعلیم په لحاظ سره زنګ ډاکټران، پروفیسران، بریګیډیر، لیفټیننټ جنرال او خاص کر ام ان اګان ام پی اګان دا فارغ شوي دي. ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو راجا محمد زیب سجاول ستاسو کوربا په ډیپو کې او ما سره یو ماماجي ولاړ دی وختینه کونډې دی اوبو ته ورغورځوله نو دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماماجي نوم هم څه دی او د کوم ځای؟ زما نوم عبدالستار دی، جلاله اوسېدونکی یو. له ډیپو ته راغلي یو چې لږ فیشنګ وکړو. لکه دا زنګ مشغله ده او دلته څه بل زنګ روټین نشته دی، بس دا خپل روزګار کوو او چې با ټایم میلاوي کې دلته راځو خپل پیشنګ له وخت ورکوو. دا راته ووایه ماماجي چې څونه وخت وشو چې مایان نیسئ؟ وخت 15 کاله کېږي چې راځو، خو لکه دا نوې راړم اغوستی دی ما چې دا پکې لږ چیک کړو او ورځې هم لږ یخې دي. مایان شته که نه؟ اوس په دې یخنۍ کې نشته دی. کله چې نور ولګي او نور تود شي نو اوبه هم تودې شي نو ماین بیا راوځي. اوس دا د یخنۍ د وجې نه دی چې کوم دی په دې غارونو کې انخاصي. د دې سوات د دې جلاله مایع خوږ دی؟ یاره ډېر خوږ دی. لکه چې د ښکتې علاقې نه ماین راځي خو هغه زم خلک نه خوښوي. هغه صرف دغه په هوټلو کې په تیار میلاویږي نو هغې وجه دا چې صرف تیار میلاوي، وخت پرې نه لګي او دلته خو دا نیول غواړي، ټایم پرې لګي او محنت غواړي نو دې وجې نه ته څوک جوړ نه دي. دا راته ووایه جي چې دلته امن شته؟ شکر دی. شکر دی، ډېر ښه امن دی، هېڅ چاته پابندي نشته او دلته تعلیم هم ډېر زیات عام دی که نه؟ ځکه چې په ټول پاکستان کې تاڼه په تعلیم کې ډېره زیاته مخکې ده. بالکل د انګریزانو د وخت دی، د 65 د وخت دی دلته تعلیم کېږي او د هغه وخت نه دا سلسله جاري ده. پرایویټ سکولونه پکې ورسره هم مقابله کوي. ټیک ده. ښه بار دی دا راته ووایه جي چې بار ملک کې د څوک شته په نور ملکونو کې سلام دعا چې ورته ووایې؟ نو د کلي خلک ډېر دی او د کور خاندان والا خلک نشته دی. مسافر چې هغو ته ډېر دعا سلام، ځکه چې هغه مسافر دي او زموږ د خلکو کورونه آباد په دغې خلکو دي او زموږ وطن په دغې خلکو آباد دی نو دغه ته ډېر سلامونه وایي. هم مسافرې کړي دا د وخت تېر شوي یو او په دغې کټونو کې هم وخت تېر کړی دی او دغې شګو کې هم وخت تېر کړی دی. ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه. دا اوس چې تاسو په کوم ښایسته ځای کې ولاړ یئ دا د سوات ښایسته وادي ده. دلته دا اوبه چې کمې بهیږي دا خاص د کالام ملم جبې د هغه طرفونو نه راغلي دي. دلته ډېر سیلانیان هر وخت راځي. اوس د اوبو هغه کم مقدار چې دی هغه لږ کم دی خو د هغې باوجود هم دا خلک ډېر په خوشحالۍ سره دلته راځي. که تاسو وګورئ په دې ګراونډونو کې لګیا دي واړه خپلې لوبې کرکټ فوټبال کوي او د دې خوندور موسم نه لطف اندوز کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ عبدالاحد. عبدالاحد. او په څوم کلاس کې سبق وایي؟ په کلاس 3 کې اوس کلاس 4 ته شوم. ماشاءالله. خو پوزیشن دې راځي سکول کې که نه؟ کلاس 4 سیکنډ نمبر ما. ها سیکنډ نمبر. دا فرست
پوزیشن چا وړی؟ زما یو ملګری حاشر ته نوم دی هغه. هغه ویوړو خو بس لږ ورمنډه به دې پسې کړې وه که نه؟ زه په دې په پوینټونو کې لږ وروسته شوم، هغه پوینټونو کې دغه لږ مخکې شو. ښه ښه، دا راته ووایه چې د ډیپو د سیند غاړې ته کله کله راځې او که په مخه راځې؟ د ډیپو د سیند غاړې ته خو زه کله کله راځم، او دلته چې د میان ډېره ښکلې ده او دا لښۍ ډېره غټه ده خو ښکلې. لکه مری کې نښلي نه؟ مری کې نه نښلي. ته میان خوري؟ لشو سره؟ نه، د لشو نه بغیر. دا راته ووایه چې دا ډیپو ډېر زیات ښکلی دی، ښایسته دی، او په تاڼه کې تعلیم هم ډېر زیات عام دی که نه؟ لکه تعلیم کې ډېر زیات مخکې دی. تعلیم کې ډېر مخکې دی دا تاڼه. او د سیند غاړه ښایسته ده؟ د سیند غاړه هم ډېره ښایسته ده. هلته خلک ورته راځي چکرونه؟ دلته خلک خو راځي. ستا په کیل کې کم یو کیل ډېر زیات خوښ دی؟ زما په کیل کې کرکټ ډېر زیات خوښ دی. فوټبال دې خوښ دی؟ نه، فوټبال مې نه دی خوښ. مړه په هغې کې منډې تړلې ډېر زیاته څه نه دی وایي چا له خپل ماته نه کمه که نه؟ لوی شي، ډېره زیاته مهرباني. سلامونه چاته وی؟ بس ما ته سلام ووایه ځه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا وړوکی غوندې ماشوم زما ملګری چې ما سره خوږې خبرې کولې، ځکه چې دا د پښتنو دا خاوره چې کومه ده نو دا په میلمه دوستۍ باندې بللی کېږي. دا مهمانوں کی سرزمین ہے. او زه راغلی یم ډیپو ته. نور ملګرو سره ستاسو ملاقات کوو، موږ سره اوسئ. ما چې ولیدی چې تاسو تاڼې سره تعلق دی، ماشاءالله په تعلیم کې ډېر زیات بریګیډیر او لیفټننټ جنرال هم دلته دی، پروفیسران. او ما ولیدی چې تاسو سره اوس یو کانټه ما ولیده چې په کوم باندې میان نیولی کېږي. بل ماماجي سره مونږ خبرې اترې وکړې. څونه وخوش وو چې تاسو میان نیسئ؟ زه بار اوسېږم عربو کې هم زیاتره، سعودي کې. نو زه چې کله دلته راشم لکه زه نور څه کار روزګار دی که په چوټۍ راشو که نه جي، نو بیا راشو سیند غاړې ته خپله دغه کوو. اوس خو الحمدلله چې لکه الله ډېر ښه شوي دي او امن دی، نو په دې وجه باندې لږ لګیا یو خپل ښکار وکړو، ټایم پاس کوو او راشو چوټي تېرې شي بیا مزدورو له خپل ملکونو ته ځو چې کم ملکونو ویزې دغې. سعودي عرب کې تاسو څونه وخت تېر کړو؟ وایي کې لږ 31 سال. 31 سال لکه نیم ژوند خو تاسو هلته جي په مسافرۍ کې تېر کړو او د خپلو بچو دپاره لګیا یې. دا راته ووایه جي چې مسافري ګرانه ده؟ ډېره ګرانه یو، خو چې وخوشي بیا لکه سړی عادت وشي. بل دا چې لکه څنګه ملک چې کم دی نو د هغې اقتصادي حالات جو تاسو ته پته دی چې هر وخت مسلې او دغه دی، نو غریب ملک دی، نو لکه دې کې ګزاره نه وي. نو د دې وجه خلک ځي خپل بار ملکونو کې مزدوري کوي، څوک ټکسیان چلی، څوک دیاړي کوي او څوک څه دغه کوي، مختلف ښه. داسې نه چې لکه زه عربو کې پاتې شوی نو ما انجینران لیدلي دي، داسې ډاکټران ما لیدلي، د ګردو ډاکټران دي، د زړه ډاکټران دي چې ماشاءالله پښتانه دي او د مردان سره تعلق ساتي، د سوات سره ساتي. او د دې افسوله د انجینران چې ته څو نه یې په دې سعودي عرب کې دا زیاتره د تاڼې دي، دا خو زه پیژنم. ما واورېده که نه جي خبرې به کوو، ما واورېده جي چې تاسو له په څو ژبو کې سلامونه هم درځي. نو زه هم که هغه راته وښیي. دا خو موږ هلته ګاډي ټکسیان چلولي جو مختلف، لکه موږ به دغه فلپین والو هغه ته به په مستکا جو هغه به ببوت او پلان کې او ډینګي او که نه لکه څنګه 100 پیسې موږ هغوی ته په هغې زبان کې داسې انډونیشین او داسې فرانس والو جو هغه ته به بوز او څنګه یې ښایي، هغه به بیا د پیسو خبره کوله. بیا داسې دغه جاپان والا یا چاینا هغوی ته به نی هاو څنګه تاسو ښایي ټیک ټاک. نو په دې الفاظو به مو سره دا خبرې اترې کولې، هغه خپل مزدوري به هم کوله، هغوی به هم خوشحاله وو. دلته بروز د هغه راغلي وو جاپان والو د سیند غاړې ته او فرانسیانو د شموزو د پل خوا ته. نو هغوی زنګ سره خبرې کولې. بیا ما ډي اس پي صاحب ته ووایم دلته د سیړی جوړه کړي، د خلک دغه ته کوزېږي چې خلکو ته پته ولګي چې یاره زنګ په علاقه کې اوس هغه آرمي هغه مسالې چې کمې وې دهشتګردي هغه نشته او الحمدلله امن دی. او دا خلک راځي چې زنګ سره دوا سلام کوي، دغه کوي. دغه دلته د پل سره د شاته د سیند طرف ته سیړی نشته که نه. نو کم سړی چې راکوزېږي نو ما د خلکو ته ووایم دغه شان دغه چې د سیند خواله راځي غاړې له. ښه جي دا راته ووایه چې په سعودي عرب کې خو ماشاءالله 31 سال تاسو نیم وخت تېر کړو. نو هلته چې تاسو په سعودي عرب کې په ریاض کې به وخت ټول عمر جده کې
خجی جدا ماشاءالله لکه د سمندر په غاړه بالکل سمندر په غاړه هلته مون چې اکثر د جمعې په ورځو جو ښکار مارله به اکثر لاړو وته چکر مکر به مو خجی الته د مرګري دي دوستان دي او ستان دیوالان چې ورته مونږ وایو سلامونه دعاګانې ټول ته زموږ اوس پارټنر خو داسې حالات خراب شو د هغې سره ټول خلک راووتل او ډېرې ملګري دي رحیم نومې دی د درګاه دی سخاکوټ ټیرې درالي دی سردار علي دی د توتکان ملګری هم دی سلیمان شاه نومې دی ټولو ته دوا سلام دغه کوی او زما طرف ورته ټول ته سلام دوا دی بل دا چې لکه اوس موږ په خپله کوشش کوو چې یاره لکه دلته رات سیټینګ میټینګ شي نو خپل ملک خپل هر سړی خپل بیا بهرون ملکونو ته څه لځي چې دلته کار روزګار وي ډېره زیاته مننه شکریه مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام نوم هم څه دی عباد الرحمن مې نوم دی چې تیمرګري سره تعلق ساتمه تیمرګري کې د کوم ځای تیمرګري کې سره د کوز کلي نه یو خو کوز ملکند دی یو بر ملکند دی نو د دغه خو نه کنه زه چې په خپله باندې تیمرګري کوز کلي یم اوس چې کوم دی خیمه کې یو خیمه چې تیمرګري لوړ دیر سره تعلق ساتو تیمرګري جی شیخان هم ماته ګوره ډېر زیات ګران دي ځکه زما پکې ډېر بلا ملګري دي جی بس سر ستاسو ډېره مهرباني ستاسو ډېر شکریا ستاسو خو د اف ام روخان چې کوم دی د دیر د امن یو کوم چینل چې سٹارټ شوی ځکه چې هغې ډېر امن خور کو او ستاسو پروګرامونه مونږ ریګولر کتو ډېر مزایه پروګرامونه چې کوم هغه هم د خندانه ډکو نو تاسو پروګرامونه مونږ ډېر زیات کتل ستاسو ډېر شکریا چې تاسو رالی او د خلکو ته د خپل په سکرین ستاسو چې کوم ټي وي دی ملکن ټي وي په هغې په شکل باندې خلکو ته ښایي نور خلکو ته ښایي لکه چې زمونږ پر امن خلک یو مونږ امن پسند یو کومو خلکو چې مونږ له د دهشتګرد دی نوم راکړی دی کم خلک چې مونږ بدناموي مونږ له خلکو هغه نوم راکړی الحمدلله زمونږ د دیر خلک او بیا زمونږ د خیبر پښتونخوا خلک او زمونږ بیا به زه ټول پاکستان ویم چې الحمدلله مونږ پوره امن والا خلک یو مونږ شر پسند نه یو مونږ ټول عمر مینه کړل ده مونږ مینه کوو مونږ د خلکو سره مینه کوو او تاسو چې کوم دی اوس رالی مونږ به کتل تاسو د خلکو نه انټرویوانې کولې انټرویوان ډېر مزدارې انټرویوانې مو اخیستې سر هغه خلکو ته زمونږ کومه میډیا چې ده دغې ته زه ریکویسټ کوم چې پلیز تاسو چې کوم دی څنګه چې زمونږ سجاول بایي څومره ښکلي انټرویوانې کوي دا صرف د خپل وطن سره دی مینه ده د خپل عوام سره دی مینه ده هغه د رب العالمین دپاره د هېڅ لالچ دپاره نه مونږ خو سر ستاسو هر انټرویوز ګورو ستاسو هر پروګرام ګورو تاسو صرف د هغه رب العالمین دپاره لګیایه او ډېره ستاسو شکریا ادا کوم مهرباني دا راته ووایه که نه روجان چې نن راغلی ډیپو ته نو د دې ځای دلته خو هم شکر دی ډېر زیات امن دی که نه او ډېر زیات ښکلی ځای دی نو د دې ځای دا ماحول در باندې څنګه ولګي د سیند غاړه ده سر ما چې ماحول کله ولیدو مونږ چې رالو مونږ انجوایمنټ وکړو ډېر زیات څه خوشحاله شو رالو دلته کېناستو د یار ملګرو سره پکې میلاو شو دا ملګري زما سهار چې کوم دی حزب الله ترور ځای کزن زمونږ دی هغه را سره دی مونږ ډېر انجوایمنټ وکړو مونږ ډېر خوشحاله شو که تاسو سر دلته وګورئ یو طرف ته ښکلي سین بهیږي دلته قدرتي ښکلې هواګانې دلته ښایسته شنه غرونه دلته چې کوم دی ښه مزدار روډو نو خلک راځي سر زه ستاسو په وساطت سره او ستاسو د کم ټلویزیون چې دی په وساطت سره زه خپل هغه حکمرانانو کم چې دې خلکو صوبایي سملو ته رسولی دی کم قومي سملو ته رسولی دی زه دې خلکو ته ریکویسټ کوم ستاسو په وساطت سره چې دغه شان څنګه دا ډیپو جوړ شوی دغه شان زګونه جوړ کړي دغه شان د کرکټ ګراونډونه جوړ کړي نور سیلګریانو ته داسې ښکلي زګونه جوړ کړي نو سر دا خلک په مراجي دا ذهنونه به پرې شي دا نفرتونه دا ګیلې دا معنی د هر څیز به ورک شي حقه مینه به زما نوم عرفان دی زما د تعلق د سوات سره دی دلته تاڼې ته راغلي وو موږ د تاڼې خاص ډیپو چې څه ته وایي هغه ځایګي کې موږ اوس ولاړ یو او ډېر دا ځای ښکلی دی ډېر ښایسته ځای دی خوندور ځای دی خوا کې دریای سوات چې کوم یخې اوبه دي هغه پکې بهیږي کله راځي او که په مخ راځي نه جي کله داسې را چکر په دغه باندې راځو او که نه مشران وایي چې کله خیر دی خو عادت مه جوړوه که نه عادت مه جوړوه اصلا کور در پسې ګرځي او تلته په ډیپو کې ناستې بالکل د دې ډیپو د جلالا نه علاوه نور ځایونو ته داسې ځي او زموږ خپل سوات کې ډېر ښکلي ښایسته ځایونه دي ملم جبه کلام دی زموږ خواوشا کې مرغوزار دی ډېر ښکلي ښایسته ځایونه دي سیلانیان راځي ډېر په کثرت سره راځي اوس خو شکر دی ډېر زیات امن هم راغلی که نه شکر دی الحمدلله اوس امن دی دلته
ګرانو کتونکو راجو محمد زیب سجول ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او نن راغلی ما تاڼي ډیپو ته چې ډېر زیات ښایسته ښکلې علاقه ده او که مونږ وګورو دلته ډېر زیات امن دی او د چا په وجه چې امن دی نو د هغوی سره یو څو خبرې اترې هم کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی جي او د کوم ځای نوم جنید علي شاه دی او یم د دې تاڼي اوسېدونکی یم او بسوات کې. ماشاءالله دا راته ووایه که نه چې زه تاسو ته وګورم ډېر زیات خوشحاله شم ځکه چې زموږ د پښتونخوا بیا خاص کر ستاسو د تاڼي د هغې تاڼۍ سره د دوی تعلق دی چې تعلیم یافته خلک دي. دلته برګډیران دي، دلته لیفټننټ جنرال دی، دلته که موږ وګورو لوی لوی پروفیسران ډاکټران دي، پایلټان دي د دې ځای نو سړی ډېر زیات خوشحاله شي. ښه دا راته ووایه چې په دې ټریپه کې ستاسو څومره وخت وشو؟ په دې ټریپه کې زما تقریبا 10 میاشتې. په دې نه مخکې زه اسلام آباد کې ما څه واخیستی دی، په پېښور کې مې واخیستی دی، سوات پولیس کې مې ډېر واخیستی، په حالات کې ما مټه تاڼه کې وم، هلته کې بیا څو دماغې کې هم لګېدلې وم او بیا څو وخت د حالاتو کې هم روټین کړي ده. دا راته ووایه چې د دې ځای دا خلک تاسو سره کوآپریشن کوي؟ ډېر زیات ډېره مخکې د پولیسو تعقیب وشول او زموږ سره انتهایي د سوات خلک خو ډېر زیات او خاص کر چې د بهر نه کوم خلک راځي نو هغه زموږ سره ډېر زیات هیلپ کوي او مونږ ته چې ګوري نو مونږ ته وایي چې یاره تاسو خو نور څه پیسې میسو یا څه د بل څه نو ورته یې نه زموږ صرف د ډیوټۍ سره کار دی هېڅ سره او چې چا ته څه هیله لرو چا ته په ښېګڼه راشي د دې دپاره مونږ دغه خبره کوو. ډېر زیات خلک په پکې داسې که نه چې تاسو ودروئ یا به هغوی ته څه تکلیف مکلیف وي ځکه چې هر انسان د بل انسان په تکلیف باندې خفه کېږي هم زړه لرو مونږ پښتانه یو نو داسې خلک خو به هم پکې ځکه چې تاسو یې ودروئ نو هغوی به خفه هم شي په دې باندې. بلکل ولې نه بعضې کسان پکې راشي خو مونږ هغو له داسې تفصیلي هغو سره مونږ داسې میلو شو چې هغو مونږ کوشش دا کوو چې د هغو هغه تکلیف او د هغو هغه سخته مونږ په خبرو په ګپ شپ او په داسې اخلاقو چې هغوی سره میلو شو چې د هغو هغه ټول ذهن د پولیس نه چې کوم هغه بد په ذهن کې کم دغه خرابتیا ده چې خاکچ وه چې مونږ وایو چې دا د هغو د ذهن نه وځي او دوی ته دا پته ولګي چې دا پولیس زمونږ ته فایدې لپاره ولاړ دي، نقصان لپاره نه، د امن لپاره ولاړ دي. مونږ ته د صحیح لارې لپاره مونږ د هر کاپریشن لپاره تیار دي. زما نوم رحمان دی، د پېښور یم او په چکر باندې راغلي سوات ته سکاره هم او موږ ویل زه چکر به هم ډېر ښکلې علاقه ده او ډېر ښکلی موسم دی او ډېر ښکلي ځایونه دي پکې نو اوس راوتي وو ستاسو سره ملاقات وشو. دا راته ووایه چې هغه پېښور هغه سندره ډېره مشهوره ده که نه پېښور خو پېښور دی که نه د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې او پېښور خو پېښور دی که نه. نن راغلی ډیپو ته د سیند غاړې ته رالی او بیا د مینار ته بره مونږ چې د کوم د دوبۍ شیخ جوړ کړی شیخ زید دغه په تعاون سره دلته جوړ شوی دی د پاکستان په تعاون سره جوړ شوی دی نو تاسو د دې ځای امن څنګه دی لکه امن شته؟ زه خو پرون نه راغلی ما او زموږ سره د لاهور څه ملګري هم وو نو هغه هم دا فیل کړی چې اوس داسې څه مسله نشته دی چې دلته کې پر امن علاقه ده او بالکل موږ د شپې د 11-12 بجو پورې بهر ګرځېدلو هېڅ مسله نه وه. اوس دلته راغو نو موږ ویل روټۍ به مو خورو د مینار ته به هم وخېجو نو دې ځای نه دا ویو ډېر ښکلې ښکاري هر سایډ سوات سایډ دیر سایډ د ملکنډ سایډ ټول ډېر زبردست ایریا ښکاري او سرسبزي ده. اوس خو موسم ډېر یخم دی او ښکلی هم ښکاري د یخني انجوای کوو. پېښور خو هم ډېر زیات یخ دی که نه؟ پېښور خو هم یخ دی خو پېښور کې بیا هم هغه شان مزه خو نشته چې کوم دلته که نه مونږ خو دې دپاره راغلي. د تاڼۍ خاص کر او د دې ډیپو دا خلک در باندې څنګه تعاون کوي لکه ښه دي؟ ډېر میلمه دوست خلک دی ډېر زبردست خلک دی کوم ځای کې چې کوم مونږ پوښتنه کوو یا څه مونږ پکاري نو بغیر پیسو نه یا دغه نه راته اپر کېږي چې یاره داسې مثلا بېګا مونږ په هوټل کې پاتې شو نو هغه راته وویل چې مونږ ویل څو پیسې درکړو هغه راته وویل چې ستاسو خوښه ده نو بیا مونږ ویل نه داسې نه کېږي نو بیا ورته ووایي چې ستاسو څه خوښه ده خپلې خوښې پیسې هم ورکړئ. دا راته ووایه چې د دې ځای ښایست چې لکه څنګه ورته دنیا سیکنډ سویزرلینډ وایي زه خو یم که اولې ورته ووایو نو ښه به نه نه د دنیا سویزرلینډ چې کوم دی هغه نیچر نه دی دا نیچرل بیوټي ده نیچرل ښکلا ده خو د روډ لږ غونده کې مسله ده انشاءالله دا ګورنمنټ به دا روډ هر څه جوړ کړي بیا به ټول ټوریزم او د بار ملک چې کوم دی دلته راځي. تاسو ډېره زیاته مهرباني خو دا راته ووایه چې که بار ملک کې چېرته ملګري یا د پاکستان کې یا دلته نو سلامونه دعاګانې ورته وړاندې کولی شئ؟ ټولو مرګلو بلکې ټولو مسلمانانو ټول پاکستانیانو زما دپاره زما د طرفه السلام علیکم او خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. تھینک یو. منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی
خدای په ټولو باندې بر دی کنا د ارز خپل خوندونه خپلې مزې خو پې خبر دی کنا. ډیره زیاته مهرباني ډیره مننه. دا زمونږ سره رحمان بھائی چې پېښور سره تعلق او نور ملګرو سره ستاسو ملاقات کوم شارټ کټ بیا به پروګرام وایند اپ کوم. مونږ سره اوسئ. د دې ځای دا خلک در باندې څنګه ولګېد؟ د میلمه دوست دی، پښتانه دي، مونږ شکر د ټول پښتانه یو خو کوآپریشن کوي. نو اورال سوات خلک خو ډېر پولایټ خلک دی، ډېر مهمن دوست خلک دی او نور اورال د کې پکې خلک چې نو میلمانه خو دا خو مشهور دي په میلمستیا کې. نو کوآپریشن خو تاسو څوک مری ته تللی دی علاقو ته تللی نو هغه خلکو دی ومویني او زموږ د خلکو د علاقه خلک دی ومویني دي ته به زموږ د اسمان فرق میلاو شي. دا خلک څومره کوآپریټیو دي، څومره د میلمانو قدر کوي، څومره لار ښایي خلکو ته، څومره کوآپریشن کوي. نو ډېر زیات کوآپریټیو دي، لږ نو ډېر زیات. سلامونه دعاګانې که په بار ملک د څوک ورته ویلی شي. او دلته د پاکستان کې زمونږ یو ملګری و، ما ته یې تپوس وکړم که په بار ملک د څوک نو هغه راته جواب کې وی په پنډۍ کې مې ملګري دي هغوی ته سلام او په کراچۍ کې دي. ما دا اوس دلته د پاکستان نه بهر ښکاري. نو که څوک د بهر سلامونه دعاګانې نو بهر خو دا سړي تقریبا سبا دي نو ټول ته زما ټول رشتهداران څومره پاکستانیان دي، څومره مسلمانان دي، مسافر دي، څومره مسافر دي، هغه ټول د ما خپل دوا سلام او خدای پاک ته خسر دي ساتي، آباد دي ساتي او پروخ سیات دي ساتي. لکن ټي وي او بیا د ډیپو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلاب نوم دې څه دی؟ محمد کاشف. محمد کاشف د کوم ځای؟ شموزو چنګای. ها ماشاءالله. د دې ځای سره تعلق دی کنه؟ نو څوم کلاس کې سبق وای؟ 8 کلاس کې. په سرکاري سکول کې پرایویټ کې. خلک مالداري؟ نه مالدار نه خاني نه نو څنګه پرایویټ کې سبق وای او ته مالدار نه یم؟ پلار رواني پرایویټ کې سبق وای، نور غریبانه نه خو پرایویټ سکول کې رواني پلار سبق وای. ها ماشاءالله. دلته ډیپو ته په مخ راځي چکر له؟ او جدا خو ځنګ زیره بس موږ د روزانه راځو. ښکلا پکې د لکه زبردست دی. او دلته خو ډېر خلک راځي، پنجاب نه داسې لرې لرې ځایونو نه خلک راځي دلته. او څنګه وایي چې پاسه لالي مازدیګر دی اوبه دې وړي نه چېرته اوبه سوکوړي دي؟ اوبه خو وړي دي خو ګرمۍ کې یخنۍ کې ودونه څه نه وي. او ته خو چېرته نه یې وړی که نه نه ټیک ته که نه ځکه خو بار بار راځي که یو پیروي وړو که نه بیا به نه راځي. نور څه ملګري دوستان به دې ګوري په سکول نه دې وخت نور ملګري دي چېرته په نورو ښارونو کې سلامونه دعاګانې ورته وړاندې کولی شي؟ مهرباني نه ما ته وایې مهرباني نه څه دوستان دې نشته کلاس پیلو؟ ولنه دنیا شعر ټول د زموږ د طرفه سلام دی او خدای دې ښه ساتي او آباد دې ساتي. موږ دې خدای دغه کې او خدای دې پښتانه زنده‌باد. پښتانه زنده‌باد. ډېره مننه جی ټول پښتانه زنده‌باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ ولید خان. ولید خان ماشاءالله. دا راته وایي چې په څوم کلاس کې؟ کیجی کې مو په فرسټ شم. ماشاءالله. ولې تاسو پوزیشن دې راځي؟ ها فرسټ یا سیکنډ تھرډ خو یو ځل راغلی یم خو فرسټ هر وخت راځم. او دا راته وایي چې دا غاښونه دې ولې دا کم منګک خوړلي دي ستا نه؟ دا منګکانو خوړلي که راپرېوتی که نه دا نه دي راختلي؟ دا مې په خپله په زوره مې وباسل دي. ولې ډاکټر یې؟ ښه دا راته ووایي که نه چې کوم یو ګیم دې ډېر زیات خوښي؟ کیل میل کې او کرکټ. تکړی په کرکټ کې؟ ډېر نه خو خو ماشومانو خو به چکې والی شي که نه؟ ها زما یو شاګرد اشفاق نوم یې دی نو هغه نه ما تپوس وکړو چې کوم یو ګیم ډېر زیات کوي؟ کرکټ ډېر زیات کوم. ما ښه دا راته ووایي چې څونه رنزونه وایي په یو بال باندې تقریبا زه 11 چکې وامه. نو بال خو یو وي د هغه خبره هم صحیح ده. نو ما ورته چې د غټو سره ولې ګیم نه کې ماشومانو سره لګیا وایي په ماشومانو ریکارډونه جوړوم ځکه چې وایي ډېرو غټو کلاړیانو ریکارډونه جوړ کړي. تا چېرته په یو بال چکې والي دي یو 15؟ نه په څو بالو چکې وې؟ په شپږ بالو. په شپږو بالو څو چکې وې؟ شپږ. هلکه دا خو ګټه کوي ښه فریدی دی. ښه دا راته ووایه چې ډیپو ته کله کله راځې که په مخه راځې؟ کله کله. په مخه نه راځې؟ دا ولې؟ په دې چټیانو کې په کور کې ناست چېرته نه وتلي. په کور کې ناست وي که په شکور کې ناست وي؟ کور کې. ښه زما نوم درځي؟ بس لاړم هېر شومه دی یار. ښځه ډېره زیاته مهرباني ډېره شکریه. لوی شیداوجي یو ماشوم چې تاسو سره ما د ملاقات کوو.
د ملکن ټي وي ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تېروي امید دی چې تاسو روغ جوړ خوشحاله نننې پروګرام سیلانې پروګرام په جلاله تاڼه جلاله او خاص کر دا د شموزو چې دا کم چوک دی او دا مینار دی دا ډیپو دی په دې کې خوښ شوی وي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه راجا محمد زیب سجاول لور کوي اجازت پلوي الله مسپارم چرته چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ پاکستان زنده باد ټول پښتانه او ملکن ټي وي پاینده آباد د الله پامان ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. Hi, this is my school. Please come in. What you are wondering what we have in my school? Come, follow me. This is my classroom and she is my favorite teacher. She works very hard with us. We learn with new methods. علم رڼا ده او کوم قومونو چې ترقی کړې ده د علم په بنیاد باندې کړې ده په درګۍ سیمه چې په تعلیمي حالت باندې ډېره زیاته پاسمانده ده او مونږ په دې خیال باندې دلته د مای سکول په نوم باندې سیستم متعارف کو چې زمونږ د علاقه چونکې د تعلیمي دنیا باندې ډېره زیاته پاسمانده ده چې مونږ دلته هغه فیسیلیټیز خلکو له ورکو هغه تعلیمي معیار ورکو خلکو له د عالمي دنیا د خو تعلیمي ادارو دی. And my friend loves to argue a lot, so she is in debating society. And look, the playground is filled with our future players. په دغه سوچ باندې مونږ دلته مای سکول سیستم راوړو دا مای سکول سیستم چې مونږ به د پلی ګروپ نه د سیکنډ کلاس پورې د اډمیشن کو چې د ناظر قرآن به مونږ د پلی ګروپ نه سٹارټ اخلو د 5م کلاس پورې به ان شاء الله دلته ماشومان د قرآن حافظانی څنګه مونږ دلته انجینیر تیارو ډاکټر تیارو چې هغه د انجینیر او ډاکټر سره سره د قرآن یو ښه مدرس می. This is Quran class. I like to act, so I'm in drama club. او مونږ دی والدینو ته دا پیغام ورکو چې مونږ د ښې دنیا سره سره ښه آخرت دا زمونږ په ترجیحاتو کې دی دقه زمونږ سوچ دی ان شاء الله العزیز مونږ به د دقه نه ابتدا کو په دغه سوچ باندې به دا تعلیمي اداره او دا تعلیمي سفر ان شاء الله مونږ جاری ساتو. We have different societies to enhance our skills. By the way, I am Aisha and this is my school.